او ګوره دې ته غزوه هند وایي. احادیثو کې وروسته یو حدیث وایم غزوه هند. نو غزوه هند هغه سن 65 نه شروع دی، سن 71 کې بیا کارګل، اوس دا بیا جنگ شروع دی او بیا بم کېږي دا جنگونه دقسې. دا هماغه یو تسلسل دی، دا غزوه هند دی. نو په غزوه هند ته غزوه هند ولې وایي؟ غزوه هغه جنگ ته وایي چې پیغمبر علیه السلام پکې په خپله شریک شوي وي. نو پیغمبر علیه السلام جسمانی تور خو نه دی شامل شوی، خو روحانی تور شامل شوی. او د هغې ثبوت دلته زمونږ مشاهده وه. زمونږ بعضې کسان دا وایي مشاهدې سره وایي مونږ ولیدل په سن 65 کې چې 3 جزونه را پرېوتل د انډیا. نه هغې ته جز ورغلی دی مقابله کې، نه وه چې چا میزایل ورغورځولی دی، نه پې چا راکټ لانچر خلاص کړی دی. وایي 3 جزونه مونږ ولیدل چې دا په یو ځای باندې را خلاص شو. نو دا چا را خلاص کړ؟ په جنګ بدر کې صحابي وایي ما ولیدل چې د یو کافر نه سټ وغورځېد. هېچا مونږ خو نه لیدی چې چا ووه، خو فرشتې امداد له راغلی وی که دقسې د انډیا جزونه دا په سن 65 کې الله را غورځولي دي. الله موږ سره امداد کړی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې کله نبوت ورکړی شو، د نبوت نه مخکې د پیغمبر علیه السلام 40 کاله ژوند د مکی خلکو سره د دیانتدارۍ، امانتدارۍ یو مثال. امانتګرو چا سره چاته خیانت نو کړی، چرته چاته دروغ نو ویلي، چا سره دوکه نه وکړي. قرآن کې د هغې ذکر پیغمبر علیه السلام د مکې خلکو ته کړی دی چې یا خلکو تاسو سره ما مخکې 40 کاله تیر کړي دي، تاسو سره چته ما دوکه نه ده کړې. اوس که زه تاسو ته ویم چې ما ته الله پیغمبري را کړې ده او زه تاسو د شرک نه منې کوم، د بت پرستۍ نه منې کوم، نه دا خبره زه دروغ نه کوم، دا زه رښتیا دی. او نقصان څه دی؟ ستاسو د فایدې خبره کوم. ساریو بت ته سجده لګوي، غرمه بل بت ته سجده لګوي، مازیګر بل ته لګوي، ماسخوتن بل ته لګوي. په بیت الله شریف کې تاسو 160 بوتانې ښودي دي، د هغې عبادت کوئ. په کورونو کې ځان له تیرې ښودي دي. سار شي او ماښام شي تاسو د دې سجدو نه خلاص نه شئ. نو زه خو نور څه نه غواړم، تاسو د دغه مشقت نه خلاصو چې سهار او ماښام تاسو دغه بوتانو ته سجدې لګوئ، ستړی یې کړئ او فایده پکې ذره بر نشته. تاسو له څه درکړل؟ ستاسو چې کله په سر درد راشي او تکلیف او مصیبت د باندې راشي، یا چې د په سمندر کې باد مخالف راشي او تاسو په کشته کې ناسئ، یا دغسې د باندې چې آفتونه راشي، نو بیا خو دغه بوتانو ته تاسو आवाज نه کوئ، بیا خو الله ته आवाज کوئ. نو ښه نه ده چې د دې ډېرو سجدو نه خلاص کم په دې یوه سجده باندې. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. د زرګونو سجدو نه د خلاصي راشه الله ته یوه سجده ولګوه. کله به د خان په حجره کې ولاړې سلامونه وکې، کله به د چیرمین صاحب په حجره کې ولاړې سلامونه وکې، سجدې به لګې، کله به د سچو صاحب په تاړه کې ولاړې، کله به د بل چا په در ولاړې، کله د بل چا په در. د دې ټولو درونو نه ځان خلاص که راشه یو د الله در ته سجده ولګوه، غمونو نه به بېغمه شي.
پیغمبر علیه السلام ته فرمایل چې زه خو تاسو ته دغه دعوت درکو د شلو سجدو نه خلاصو خدا غوی مزغو خبره ناغشته سلويخ کاله دیانتدار او امانتدارو رښتینیو خو چې کله دغه د الله د وحدانیت پیغام ورته ورک دعوت ورک بیا چې دینو ساحر شو بیا جادوګر شو بیا لیونی شو قمقل شو بیا په هیڅ نه پیدا او بیا دومره زیاتی چې بیا ورته مکه پرېښوده خپل وطن خپل کور خپل کاروبار خپل ارسې پرېښودل جنگ جګړه نه کوله ګوره د امن خبره کوله جګړه نه کوله بس چې نه مې پرېږدی لاړ به شم اولی مسلمانانو ته وی حبشې ته لاړ شي بیا چې کله دویم تنګ شو نو بس بیا مدینې منورې ته لاړ خو جنگ یې نه کو جګړه یې نه کوله فتنه او فساد یې نه خوړ مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام ژوند تیرو آرام سره امن سره دوی ورپسې د دې ځای نه لاړل بدر ته مجبوره شو چې جنگ یې ورسره وکړ پیغمبر علیه السلام خو جنگ نه دی خوښ کړی په جنگ احد کې ورپسې دوی احد ته رالل مدینې منورې ته رالل غزوه خندق کې ورپسې بیا دوی خندق مدینې منورې ته دروازې ته ورته ورسېدل مسلمانانو چتم جنگ نه دی خوښ کړی مسلمانانو امن سره ژوند تیر کړی دی خوشحاله سره ژوند تیرو چې یاره جنگ جګړه ونشي او باقی لکم دینکم ولی دین ستاسو دپاره خپل دین دی او زما دپاره خپل دین دی تاسو په خپل دین چا پس توره په سر باندې چا توره نه دی ښودی چې شابه ته کلمه ووایه او مسلمان شي اسلام د دې خلاف دی لا اکراه فی الدین خو چې اوس کافر راځي او په دروازه او په درشل د تودريږي او نه دی پریدي نو بیا به جنگ کې خامخا نو د بتپرسته خلاف جنگ د مدینه منورې نه شروع شوی دی او د دې اختتام علما لیکي چې د دې جنگ اختتام هغه به د پاکستان نه کیږي د بتپرسته خلاف آخری جنگ هغه به د دې خطې نه کیږي دا پاکستان او هندوستان دا بر صغیر د بتپرسته آخری جنگ ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي الجهاد مازن الى يوم القيامه دا به تر قیامت پورې جاری نو شروع د مدینه منورې نه شوی دا او اختتام هغه به د دې ځمکې نه کیږي د بتپرسته خلاف دا پاکستان دا ډیره یو اهمه خطه ده علماء لیکلي د پاکستان ذکر په قران کې شوی دی دا داسې معمولی ملک نه دی محققین علما دي اغوی وای د پاکستان ذکر په قران کې شوی دی قران کې کوم ځای کې شوی دی نو ګوره دا چې ما آیات تلاوت کو واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس تاسو هغه وخت آیات کې چې اے مسلمانانو تاسو ډیر کم وې کافر د باندې ډیرو تاسو یریده چې دا مونږه اونو خوري دا کافر ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره الله وی تاسو لما یو خطه درکړه اوس ګوره قرآن صرف د مکی د پاره نو نازل شوی د یو مکان او د یو زمان د یو وخت د پاره قرآن نه دی نازل شوی قرآن چې څنګه د هغه زمانه د پاره دا د اوس زمانه د پاره دی او دا تر قیامت پوری د دې پیشنګوي د دې هغه احکامات هغه څنګه چې د پیغمبر علی السلام په زمانه کې نن دی او تر قیامت پوری وي نو علماء لیکلي دي چې مونږ په دې خطه کې کمزوري لکه څنګه چې مسلمانان په مکه مکرمه کې او په مدینه منوره کې کمزوري او کافر پیډیرو د قسمونګ هم دلته کمزوري وګوره یو طرف ته چاپیر هندوانو بل طرف سیکانو بیا پیرنګیان را لل دی وطن ته بیا اغو
مسلمانان لږ شانتي کمزوري مونږ خپل عبادت په صحیح طریقې سره نشو کول مونږ خپل هغه رسومات او خپل طور طریقې هغه مونږ آزادۍ سره نشوې کولی هر وخت مونږ په یاره کې بو د خطرې ژوند سره مخ وو نو الله وی فآواکم تاسو ته مې ټکانه درکړه ملک مې درکړه وګوره الله پاک زمونږ د مشرانو په زړه کې واچوله چې یاره دا پاکستان مسلمانانو ته یو ځان له خطه میلو شي دا دو قومي نظریه چې وته وایو قائد علامه اقبال چې کومه نظریه پیش کړې و چې یاره ځان له ملک د مسلمانانو د پاره نو مشرانو په هغې باندې کار وکړ او بیا خدای پاک مونږ له دا ملک راک فآواکم ټکانې درکړه تاسو ته او بیا وأیدکم بنصره دا خو یو وړوکی ملک و الله مونږ سره امداد یې را سره دا وکړه چې نور ملکونه مونږ سره مونږ تسلیم کړو مونږ سره معاهدې کاروباري وکړي او الحمدلله پاکستان یو عظیم ملک خدای پاک وګرځاو دا د قرآن کې د پاکستان ذکر راغلی دی او دا کتابونه لیکي وای څنګه چې د بت پرستۍ خلاف جهاد د مدینی طیبه نه شروع شو اختتام به د پاکستان نه کی د مدینه طیبه او د پاکستان په مینس کې مناسبت داري چې کومه معنی د مدینه طیبه ده اقا معنی د پاکستان هم ده مدینه طیبه مدینه خار ته وای او طیبه پاک ته وای پاک خار او پاکستان پاک ته وای او ستان خار ته وای نو هغه پاک خار دی او دام پاک خار دی پاکستان د دې معنی دواړه یو دي ځکه چې کوم تحریک د بت پرستۍ خلاف د مدینه منورې نه شروع شوی اختتام به دلته کیږي او دا جهاد شروع شوی دی د سن 65 نه شروع شوی دی علماء لیکلي دي لکه څنګه چې د بت پرستۍ خلاف مدینه منوره کې د جنگ بدر نه شروع شوی و بیا جنگ بدر بیا جنگ احد بیا غزوه خندق بیا رورو فتح مکه دا جنگونه ډیر دا لس کال د پدی باندې تیر شوی دي دغه سي لومبي دا بت پرستۍ خلاف پاکستان جنگ شروع کړی دی سن 65 کې لومبي جنگ شوی اوس د سن 65 او د جنگ بدر په خپل منځ کې یو مناسبت دی دا یو شان جنگونه دي دواړه وګوره الته چې دینو د مسلمانانو تعداد کم و ډېر کمزوري په جنگ بدر کې په سن 65 کې مونږ دلته ډېر کمزوري و انډیا په مونږ باندې مضبوطه و دونه پورې مضبوطه و هغوی دومره غټه خبره کړې وه چې مونږ به سار چې په لاهور کې سکو خو مونږ کمزوري و ځکه که نه الله مونږ سره امداد وکړ لکه په جنگ بدر کې چې څنګه امداد کړی و الله پاک غیبی امداد دقه غیبی امدادونه الله پاک مون سره په سن 65 کې وکړه او دا غي ته یو مثال زمون کتابونو لیکلي دا واقعا ډیره مشهوره ده د سن 65 نه مشهوره په کتابونو پر رسالو کې را روانه ده د پیغمبر علی السلام د جمعات د مسجد نبوي او د روزي یو منجور یو خادم سن 65 جنگ چې شروع ناغه خوب ولید پیغمبر علیہ السلام تیار دي د کور روت اسلحه چولې ده او صحابه کرام وسره دي دا خادم وای ما د پیغمبر علیہ السلام نه تاسو کې یا رسول الله چته رواني وی چې په پاکستان کې جنگ شروع دي مونږه غیلزو دا صحابه روحانی توا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په سن 65 کې شرکت کړي دا مسلمانانو سره وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ الله وی تاسو می امداد وکړه دا په سن 65 کې زمونږه غیبی امداد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روحانی شرکت کړي
او ګوره دې ته غزوه هند وای احادیثو کې رستو یو حدیث وایم غزوه هند نو غزوه هند هغه سن 65 نه شروع دي سن 71 کې بیا کارګل اوس دا بیا جنگ شروع دي او بیا بم کېږي دا جنگونه د قصې دا ما یو تسلسل دی دا غزوه هند دی نو په غزوه هند ته غزوه هند ولی وای غزوه هغه جنگ ته وای چې پیغمبر علی السلام پکې په خپل شریک شوی وي نو پیغمبر علی السلام جسمانی تور خو نه شامل شوی خو روحانی تور شامل شوی او داغه ثبوت دلته زمونږه مشاهده وا زمونږه بعضی کسان دا وای مشاهده سره وای مونږه ولیدل په سن 65 کې چې 3 جزونه را پریوتل د انډیا ایس ناغي ته جز ورغلي دي مقابله کې نو چې چا میزایل ورغورځولې دي نه پیچارا کټلانچر خلاص کړي دي وای 3 جزونه مونږ ولیدل چې دا په یو ځای باندې را خلاص شو نو دا چارا خلاص کړ په جنگ بدر کې صحابي وای ما ولیدل چې د یو کافر نه سټ وګورځي هیڅ مونږ خو نه لیدل چې چا وو خو فرشتي امداد لراغلي دي دقه سید انډیا جزونه دا په سن 65 کې الله را غرزولي دي الله موږ سره امداد کړي جنگ بدر سره بالکل مشابهت څنګه جنگ بدر کې الله امداد کړي مسلمانانو سره دقه سید په سن 65 کې الله دا هغه خو پورا نشو هغه په لاهور کې مونږه چیز کوسار چې ونس کلا ناکام دي زین الله بیا په سن 71 کې موږ سره جنگ کړی سن 71 جنگ داسې ولکه جنگ احد چې شوی دی غزوه احد کې مسلمانانو ګټه وکړه ورستو شکست میلاو شو اچانک شکست میلاو شو مسلمانانو ته عارضی تور باندې خو شکست ولې میلاو شو په غزوه احد کې هغه یو څو مسلمانانو 50 کسه پیغمبر علی السلام کینولي وي تاسو به دې زینه خوځینه د دې غر نه به نه خوځي هغوی نافرمانی وکړه دا هغوی راکوشو چې راکوشو نو د خپل عمل د لاسه کافر په هغه دره باندې راوړېدل په مسلمانانو حمله وکړه او ګټلې جنګ مسلمانانو دی اگر چې وروسته بیا وګټه خو هغه عارضي شکست او چې کوم مسلمانان شهیدان شو په هغې کې او کوم مسلمانانو ته تکلیف ورسید نو دا د چا نه ورسید دا د مکې د خلکو نه رسېدلي د دشمن نه دا د خپل کردار د وجې نه د خپل عمل د وجې نه چې هغوی د پیغمبر نافرماني وکړه په سن 71 کې مونږه انډیا نیو والي زمونږ نه چې بنګال جدا شوی دی نو مونږ نه انډیا خو نه دی اغشتې دا زمونږ د خپل غدارانو د وجې نه چې دلته غداري وشوه خپل را سره غداري وکړه نو بنګال رانه جدا شو نو په دې خبره خو پوهېږئ که اسانې خبرې دي په پښتو کې اسان وي هلته په جنګ احد کې شکست د خپل عمل د لاسه او دلته مونږه د خپلو غدارانو د لاسه بنګال ورک نو مونږه خو ناکامه شوي نه یو په 71 کې او بیا په کارګل کې بیا خو ته کارګل قبضه کړ خپه صلح تی راروست شو نو الحمدلله مسلمان سره به الله امداد کوي د پاکستان امدادګر الله دی الله به غیبانه امداد کوي په سن 65 کې هم کړی دی 71 کې هم کړی دی په کارګل کې هم کړی دی او اوسم الله به زموږ امداد کوي دا غزوه هند شروع دی د غزوه هند متعلق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي حدیث د تویل دا نسائی شریف حدیث دی صحاح ستاو کی نسائی دا حدیث کتاب دی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ یا صحابی دی اغا فرمائی عن ثوبان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار عصابت تغزو الهند وعصابت تكون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرمای وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې دو فوجونه دي دو جماعتونه دي دو لخکری دي الله د جهنم اور نه اغوي ساتلی دي
هغوی به د جهنم په اور الله نسیزي. یو هغه لخکر دی، هغه فوج دی چې هغه غزوه هند کې شریک وي. په سن 65 کې چې چا جهاد کړی دی، په سن 71 کې چې چا جهاد کړی دی، بیا په کارګل کې چې کوم مجاهدین جنگي دي او اوس چې کوم فوج زمونږ جنگي، دا هغه مجاهدینو متعلق دغه فوج متعلق الله پاک فرمای، پیغمبر علی السلام فرمایلی دي په دوی د جهنم اور حرام دی. او دویم هغه جنگ چې عیسی علیه السلام په وخت کې به عیسایانو سره کیږي، هغه آخري فیصله کون جنگ دی. هغه او د دې بل حدیث کې د دې فضیلت دار راغلی دی چې دا دواړه چې په دې کې څوک شریک شو نو د دوی فضیلت دومره دی لکه د چې په جنگ بدر او په جنگ احد او غزوه خندق کې شریک شي کوم مجاهد چې شریک شو. نو دا فضیلتونه پیغمبر علیه السلام بیان کړي. تاسو ته مې دا خبره کوله، پاکستان یو اهمه خطه کې واقع دی دا ملک، او د بت پرستۍ خلاف لومبي جهاد د مدینه منورې نه شوی او د دغه بت پرستۍ خلاف اخیری جهاد هغه د پاکستان نه شروع دی. دا کیږي، دا اوس شروع دی، د سن 65 نه شروع دی، دا به د قصې تسلسل وی جاری دی. الحمدلله په دې جهاد کې زمونږ مکمل حصہ ده. حصہ پکې ځکه ده چې دا اټم بم جوړ شوی دی، دا جزونه اغشتي شوي دي، دا فوجي قوت ټکنالوژي چې مونږ حاصله کړې ده دا مونږ باندې نارې تندې تېرې شوي دي. نن چې زما بچي قرضدار دي، نو دا په دغه وجه نه چې هر کال د پاکستان د جوړېدو نه واخله تر ننه پورې 80% د بجټ هغه مونږ فوج نه ورکو، او یعنی په سلو کې 80 روپۍ مونږ فوج نه ورکو او 100 روپۍ باندې په خپله ګزاره کوو. خو چې زما ملک هغه فوجي لحاظ سره مضبوط وي، نو مالی لحاظ سره الحمدلله مونږ ټولو پکې حصه ده. دا نه چې یاره مونږ پکې حصه نشته، مونږ پکې مکمله حصه ده. او جانی طور په سن 65 کې فوجیان د ټینک لاندې شوي نو زمونږ عوام د ټینک لاندې شو، او چې دینو ځانونه یې والوزول او د هغوی ټینکونه یې تباه کړل، عوام ور لاندې شوي. زمونږ عوام اوس هم الحمدلله فوج سره شانه بشانه ولاړ دي، کلک ولاړ دي، او مونږ په دغه جنگ کې مکمل مالی طور او جانی طور زمونږ ذهنونه هغې ته تیار دي، زمونږ مرسته او امداد هغه خپل فوج سره دی. که مونږ ته نن هم د پاکستان فوج ووایي چې راځئ او جهاد له، نو الحمدلله ټول مسلمانان هغې ته تیار دي. ځکه مونږ ته د دې فضیلت معلوم دی د غزوه هند، چې غزوه هند یو اهم جنگ دی او دا به مسلمانان انشاءالله ګټي او دې کې به کامیابي. او د مسلمان دپاره ګټه او ناکامي، ظاهري ناکامي چې ده، ناکامي هم ګټه ده او ګټه هم ګټه ده. که ناکام شو خو مړه به شو که نو شهیدان به شو نو ګټه ده، او که کامیاب شو نو غازیان به شو نو دغه هم ګټه ده. دواړه ګټې دي. او د کافر دپاره ناکامي ده، که مړ شو نو هم د جهنم یې ځای دی، او که کامیاب شو نو هیڅ کامیابي نه ده، د دنیا به څه کامیابي وي، عارضي کامیابي. نو مسلمان په هر ځای کې کامیاب دی. الحمدلله مونږ کامیاب یو. دا جنگ چې دا اوس شروع دی دې کې زمونږ مکمل حصه ده، مالی او جانی طور مونږ هغې کې شامل یو. د غزوه هند چې کوم فضیلت دی هغې کې مونږ راغلي یو، مونږ له به خدای پاک حقه اجرونه او ثوابونه راکوي. خو چې څوک را سره غداري ونه کړي، بس ټول عمر چې مسلمان ته نقصان رسولی دی، کافر نه دی رسولی. مسلمان ته چې نقصان رسولی دی نو خپلو رسولی دی، خپلو غدارانو رسولی دی. نه چې خپل غداران را سره غداری ونه کړي، الحمدلله مسلمان کامیاب دی. وایي ګر کو آگ لګ گئی ګر کې چراغ سے، نو کور چې سوځي د خپلې اور نه سوځي، نو چې څوک را سره غداری ونه کړي. الله دې وکړي چې زمونږ فوج هغې کې اخلاص پیدا شي، زمونږ حکمرانان دې الله نیکان او صالحان کی چې هغوی ښې فیصلې وکړي، او زمونږ په عوامو په زړه کې دې الله دغه جذبه همدغه رنګې قایم او دایم وساتي. یوه خبره، یو سوال دی
چارانه وکړو ما یې په دې منبر یو ډیر خلکو په ذهن کې دا خبره ده چې خزه زما فوج خو اسلامی فوج دی د انډیا په فوج کې چې مسلمانان دي هغه زما خلاف جنگي او هغه مړ نو دا مسلمان کم خواله د انډیا په فوج کې چې کوم مسلمان دي نو هغه به جنگ هغه کافر دی هغه کافر سره کومل شو هغه سره مړ شو نو هغه به کوم خوازي جهنم ته بزي که جنت ته بزي ګوره دا ډیره اسانه خبره ده غزوه بدر کې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علی السلام تر په غزوه بدر کې راغلی او شریک شوی هغه ایمان راوړی ښکارا کړی نو خو ایمان یې راوړی نه راته غزوه بدر ته نه راته میدان ته نه راته کافر ابو جهل وتوي چې ته خو د قوم سرداري چې ته نزي نو دا کشران خو بیا نزي نو تر چې را سره مشري نو چې مشر روان شي لاړ شي د دې ټول کشران به خوشاله شي نو ته مونږ سره لاړ شي نو هغه ځان سره را روان نو په میدان جهاد کې گرفتار قیدیانو کې راغی نو چې قیدیانو کې راغی نو پیغمبر علیه السلام وسره د مسلمانۍ عمل کړی دی او که د کافر چې کوم عمل کافر سره کو هغه وسره کړی دی وی تړل لاسونه قیدیانو لا ټول قیدیانو له لاسونه او تړل پیغمبر علیه السلام فرمایل وی عباس دا لاس لکلکو تړي دا څه خینه وی چې دا زما تر دی خیر دی دا پرې دی نه هغه سره معامله د چا کړی دا د کافرو په شان معامله وسره کړی وی فرمایل وی زما د دې تر د لاس لکلکو تړي ځکه چې دی کافرو سره په صف کې ولاړ او بیا چې کله قیدیان پرې خودل او فدیه فیصله پې وشوه نو بیا دا نه وي چې دا زما تر دی مشر دی دا زما د پلار په ځای دی دی خیر دی مفته کې پرې دی نه بچو د سوال جواب ولیکه وی د فدیه راورسوي اله به دې مونږ در پریږدو نو پیغمبر علیه السلام سره معامله د کافرو کړې ده نو د انډیا په فوج کې چې کوم مسلمان جنگيږي هغه سره به الله معامله د چا کوي د کافرو به سره کوي چې ما سره جنگيږي مسلمان ملک سره جنگيږي د کلمې خلاف د لا اله الا الله خلاف هغه جنگيږي نه هغه کافر دی هغه مسلمان نه دی او که مسلمان دی نو زما وسره معامله ده کفر کو باقی الله سره معامله ده الله بخیو که نه بخي او الته معامله ده خو په دې دنیا کې که زما مخه راغی نو زب که ما ملک نو ما مسلمان نه دی وجلی ما کافر به وجلی ان شاء الله په دې خبره و پېښوي دا خاص یو زیاتی ضمنی خبره و دا پکې رااله خو عزتمندو دا کوم حالات چې روان دي الله به موږ له کامیابی راکړي مسلمان له به الله کامیابی ورکړي مسلمان چې ته ناکام شوی نه دی دی کامیاب دی په دې جنگ کې به موږ کامیابیږو شکست چې دی دا د کافر مقدر دی دوی به شکست خوري دوی به مغلوب وي او غزوه هند باندې موږ خوشاله یو دا د سن 65 نه غزوه هند شروع دي او دا کافر دا بت پرست د دوی په کورونو کې چې کوم بوتان دي دا بوتان چې تر کومه پورې مات شي ویني او ختم شي ویني دا غزوه هند به شروع وي چې کله د بوتان ختم شو لکه څنګه چې په مکه مکرمه کې د بیت الله نه ختم شو نیستو نابود شو ټول مات کړل نو دا بوتان چې مات شي ویني دا غزوه هند به شروع وي د قصې الله دې پکې موږ د ایسی توفیق راکړي چې موږ پکې خپل کلاوز سره په ذهن بوج نه چې بس مړه بشو ایس پروا نشته کوم شو شهیدان به یو که ژوندي پاتې شو غازیان خو دې جهاد کې زموږ مکمل حصہ ده الله دې موږ ټول له توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله اللهم صل علی محمد دا اوسم په دې بارډر باندې زموږ په دې ملک کې بعضی کسان شهیدان شوي دي اخلاص سره وته دعا وکړي الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې درجات نصیب کړي کم د غزوه هند هغه فضیلتونه د شهادت چې د جنگ بدر او د جنگ احد شهدا ثوابونه دي الله دې ولدغه ثوابونه ورکړي د فلسطین مسلمانانو سره دې الله امداد وکړي زموږ د ملک سره دې الله امداد وکړي زموږ مشران دې الله نیک عمل صالح کړي الله دې د غدارۍ نه وساتي الله دې زموږ په قوم زموږ په ملک باندې خپل رحم او کرم وکړي صلی الله تعالی
سنت کوي خدای